که دغه ویډیو هم ته تیرې کړم دا اوس یقین ته په خپل رب وکړه زه تا نه ملامتومه. دلیل دا دی چې تا باندې کار شوی دی، تا باندې بلیونز او ډالرز مصرف شوي دي، تا باندې زرهاو انجینرانو کار کړی دی، ستا په ذهن کار کړی، تا باندې کار کړی په هر ادرس باندې. همدا دلیل دی تا ته اسلامي ویډیوګانې، د قرآن تلاوت، د صحیح ویډیوګانې تا ته خوند نه درکوي. تا ته هغه شی خوند درکوي چې یو وړوکی غوندې ډانس رواني، یو ځای کې میوزیک وي، یو سړی وروره یو اکټینګ کوي، ساعته سندره چل پلانه کړي وي. هغه ویډیوګان ته پکې مشکل نه لري، نه یې تیری ګوري چې ته کله د اصلاحي ویډیو ګورې دا فتن تیره کړي، زړه ته تنګېږي او ته ملامت هم نه یې. په دې ملامت نه یې چې دا کوم ټیک ټاک، انسټاګرام، فیسبوک الګوریزم دی همداسې ډیزاین شوی دی چې خلک د فکر نه لرې کړي او همیشه دپاره د ساتیري سره مشغول کړي. یو مشهور فلسفر دی، فکر کوم چې اډوین همبل، که ساینټسټ، هغه وایي چې کله هم یو انسان د خپل د ژوند معنا نشي پیدا کولی، هغه ځان ته په ساتیري او په شهوتي شیانو باندې ځان مشغول کوي. نو اوس زه راځم ستا د ژوند په معنا باندې خبره کوم، زه تا نه څو پوښتنې کوم چې دا پوښتنې جواب راته راکړه ها او په نه کې. کله و چې ته ځان سره کښېناستلې بغیر د موبایل نه فکر دې وکړو آیا ما نه زما رب راضي دی؟ که زه د خپل مېرمن نه پوښتنه وکړم ما نه راضي ده، اولاد ما نه راضي دی، مور پلار ما نه راضي دي، ورونه ما نه راضي دي، او زه څه شی کولی شم که راضي هم دي د رضایت یې زیات کړم؟ کله و دا پوښتنه تا ځان نه کله کړې ده؟ جواب راته راکړه. 6 میاشتې مخکې، 1 کال مخکې فکر پې کوه ورور. تا دا پوښتنه ځان نه کړې ده چې زما دا ژوند څنګه روان دی، 15 کاله بعد به چیرته وي، او که ته چې زه لږ په ځان توجه وکړم او دا وخت موبایل کې ضایع نه کړم، همدا وخت زه یو کسب ته ورکړم، یو شی نوی زده کړمه یا اسلامي معلومات ته ورکړمه، زما ژوند به 3 کاله بعد چیرته وي. دا پوښتنه تا ځان نه کړې ده؟ تا دا پوښتنه کړې ده چې څو دفعې ته د ورځې موبایل راجګې او سوشیل میډیا کې څو ساعت تیری او همدومره څونه وخت بیا ته منزل کې تیری؟ یو وخت کې زه چې اوس خلک ګورم حتی سنتونه یې پرېښي دي، فقط فرض ته د ښه تیري، هغه ناوخته خو پرېږدوه، هغه سنتونه یې پرېښي دي چې سنت خلاص شي موبایل ته لاس کې خبره ختمه. او دا ملامت په دې نه دي چې دوی باندې کار شوی دی، دوی خبر نه دي موضوعات نه. فکر دې کړی دی چې ولې تا ته فیسبوک او ټیک ټاک او انسټاګرام ټول دلته مفت دي؟ ولې دلته مفت دي؟ ځکه ته چې کوم قیمت دی هغه ورکوې په خپل وخت باندې، په خپل توجه باندې، ته د هغوی ته دغه قیمت یې پیسو باندې نه، صحیح تا پیسو باندې چارجوي، لیکن ستا وخت، ستا توجه، ستا ذهن، ستا فامیل، ستا آینده، ستا آخرت باندې تا چارجوي. ده باندې ته لږ فکر وکړه ورور، ده باندې ته واقعا فکر وکړه. بعضې ایپونه ته استفاده کولی شي چې کولی شي موبایل استفاده کم کړي. ته هره ورځ کښېنه چې نن زه موبایل 3 ساعت استفاده کړی دی، سبا ته 2.5 ساعت استفاده کړه، بله 2 ساعت استفاده کړه، یو بیخي موبایل بدل کړه، نوټیفیکیشن یې مکمل بند کړه، یو اپ دی په نوم د اوپل چې زه خپل استفاده کوم. زما دپاره هغه سوشل میډیا بندوي د سهار 9 بجو نه تر شپې 6 بجو پورې سوشل میډیا مکمل بند وي، زه خلاصوی نه شم. داسې اپونه شته دی، ته خپل ځان توجه ورکړه، خپل درس ته، خپل آینده دپاره لږ تدبر وکړه، خپل په مانځه باندې لږ توجه ورکړه، خپل په آخرت لږ توجه ورکړه، او دا فکر هم وکړه چې زه کومه شی چېرته روان یم، که په همدې مسیر باندې لاړ شم چېرته به ورسېږم. او غواړې هغه ژوند ته وکړي بیا، او که غواړې پر معنا ژوند وکړي چې کوم ځای کې تا نه الله راضي دی، الحمدلله ستا کاروبار ښه روان دی، وظیفه دې ښه روان ده، فامیل دې نه راضي دی، ته په خپل وخت پوهېږې، 15 کال تېر شوي دي، 2 کال تېر شوي، په وخت نه پوهېږې، ته پوهېږې دا کال تېر شو ما چې وکړل. لږ تنفس واخله د موبایل نه، د خدای بنده لږ فکر وکړه، انشاءالله چې دا ژوندونه تر جوړ شي. ځکه بدبختانه ما نه نیولې موږ ټول موبایل کې غرق یو، او اصلي ژوند موږ نه پاتې دی. په وخت نه پوهېږو، د وخت په ارزښت نه پوهېږو، فامیل نه خبر نه یو، دین نه خبر نه یو، قرآن خلاصو نه، کتاب نه خلاصو، فقط دا موبایل دی، سواپینګ بل شی شته دی نه. او انشاءالله چې ریب کې به زه دا مشکلات ډېر حلومه، لیکن فی الحال چې زه کوم حالات په ټیک ټاک کې ګورم، په انسټاګرام فیسبوک ما خیر حالت نه ګورم. دا ویډیو تا ته یو پیغام و، انشاءالله چې مطمئن تا به بعض شیان فکر کړی وي او که کړی دی وي نو حتما عمل پې وکړه.